بسم الله الرحمن الرحیم. سورة البقره له 55 آیات تر 59 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وإذ او چې کله قلتم وویل تاسې یا موسی ای موسی لن نؤمن هیڅ نه کوو باور لکه لپاره ستا حتی تر څو چې نر الله ووینو الله جهرة ښکاره فأخذتكم الصاعقة نو ټینګ کړه ټکي وحال دا چې انتم تاسې تنظرون کتل ثم بعثناکم بیا مو راپورته کړاست من بعد موتکم له وروسته د مړینې ستاسې لعلکم چې ګوندې تاسې تشکرون شکر وکړئ. هغه وخت در په یاد کړئ چې کله تاسو وویل ای موسی هیڅ کله به پر تا ایمان را نه وړو تر څو چې الله تعالی په ښکاره ډول په موږ ونه ویني. نو ټکه در باندې راغله او ستاسې ژوند یې په داسې حال کې واخیست چې تاسې هغه خطري حالت په خپلو سترګو لیدئ. بیا مې ستاسې له مړینې وروسته بیرته را ژوندي کړاست تر څو د الله منندوی جوړ سئ او دین یې ومنئ. دا د شپږم انعام بیان دی چې له دغسې ناوړه غوښتنې سره چې سزا یې په آسماني ټکي د دوی ژوند له منځه وړل وو، بیا هم الله تعالی بیا ځلي ژوند او فرصت ورکړ تر څو د الله تعالی د احسان منندوی سي او خپلې تېروتنې اصلاح کړي. وظللنا او سیوری مو کړه علیکم پر تاسې الغمام وریځ وانزلنا او نازل مو کړه علیکم پر تاسې المن بې زحمته خواړه والسلوا او کرکان کلو من طیبات خورئ له پاکیزه وو ما د هغه څه رزقناکم چې درکړي مو دي. وما ظلمونا او نه وکړ ظلم دوی پر موږ ولکن کانو ولیکن ودوی انفسهم پر ځانونو یظلمون ظلم کاوه. پر تاسې مې وریځ سوری کړه او تاسې ته مې د مرغانو غوښې او بې زحمته خواړه پیدا کړه. درته مې وویل له هغو پاکیزه شیانو خورئ چې درکړي مې دي. دوی پر ما ظلم نه دی کړی خو پر ځانونو یې ظلم کوئ. دا د اووم انعام بیان دی چې د مصر ختیځ ته تر هجرت وروسته د افریقا په توده بیدیا کې الله تعالی هم استوګنځی او هم خواړه ورته برابر کړه. خو دوی د هغو په ویش کې له ټاکل شوي قانونه سرغړاوی او یو پر بل ظلم کاوه. دا د سورة طه په 8 او 1 آیتونو کې ذکر شوي. هلته قرآن کریم وایي ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ما پر تاسو بې زحمته خواړه او کرکان را نازل کړه، درته پیدا مې کړه. درته مې وویل چې د هغه پاکیزه شیانو خوراک کوئ چې ما درکړي او په دې کې سرکشي او یو پر بل باندې ظلم مه کوئ، بیا به زما غضب در باندې نازل سي او پر کوم چا چې زما غضب نازل سي نو هغه هلاک دی. نو دلته چې قرآن کریم وایي چې ولا تطغوا فيه، د دغه من سلوا په کارولو کې سرکشي او د الله له قانونه سرغړاوی مه کوئ. نو عموما چې انسانان په دغسې شیانو کې سرغړاوی کوي، یو دغه یي چې دا خو د بیدیاو د دښتې یعنې چې یو شمېر خلک په ظلم باندې
تر خپل حق زیات څه قبضه کړي او نور خلک بې برخې کړي، نو دا پر دوی باندې بیرته دا نعمت په عذاب بدل شوی دی. ځکه دلته قرآن کریم وایي چې ولکن کانوا انفسهم یظلمون، دوی له ځانو سره ظلم کوي. وإذ قلنا، او چې کله وویل موږ ادخلوا هذه القريه، ننوځئ دغه کلي ته، فکلوا نخري منها له هغه څخه، حیث هر چیرې، شئتم چې غوښتل مو، رغدا پراخه، وادخلوا الباب، او ننوځئ دروازې ته، سجدا سجده کوونکي، وقولوا او ووایاست حطة ګناه تویول، نغفر لکم بخشو تاسې ته، خطایاکم خطاګانې ستاسې، وسنزيد المحسنین، او ډیر به کو نیکي کوونکي. فبدل الذین، نو بدل کړه هغو خلکو، هغو کسانو، ظلمو چې ظلم یې کړی، قولا وینا، غیر الذي، په غیر د هغه څه، قیل چې ویل سوي، لهم دوی ته. فانزلنا، نو نازل مو کړ، علی الذین، پر هغو کسانو، ظلمو چې ظلم یې وکړ، رجزا عذاب، من السماء له اسمانه، بما کانوا، په دې چې و دوی، یفسقون بې امري یې کوله. چې کله مې وویل دې ښار ته ننوځئ، نو له هر ځایه چې غواړئ پریمانه خوراک کوئ، او دې ور یعنې دروازې ته ننوځئ په داسې حال کې چې هلته به سجده کوئ، او ووایاست زموږ غوښتنه ګناه رژول دي، د دې کار په بدل کې ستاسې خطاګانې در بخښمه، او نیکانو ته به نیکي ور زیاته کړمه. خو د دوی ظالمانو ورته ویل سوې وینا واړوله، د هغې خبرې پرته یې بله خبره په بدل کې خپله کړه. نو پر دا ظالمانو مې په دې وجه له اسمانه عذاب نازل کړ چې دوی بې امري کوله. دا د اتم انعام بیان دی چې دوی ته داسې فرصت ورکول شو چې هم ځانونو ته وطن ومومي، او هم د الله تعالی شکر پر ځای کړي چې د تېروتنو د بخښنې سبب شي. دا هغه وخت و چې دوی مهاجر وو او ځانونو ته وطن نه و موندلی. دوی ته ویل سوي وو چې د بیت المقدس ښار فتح کړئ او هلته تر ننوتلو وروسته سجده وکړئ. دغه تعبیر چې دلته وادخلوا الباب سجدا، دې ته په نحو کې مقدره مستقبله حال وایي. لکه د سورة فتح په 28 آیات کې چې قرآن کریم وایي لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین، که الله کول تاسو به مسجد حرام ته بیغمه سرخریونکي او د ویښتانو لنډونکي داخلیږي. نو سرخریل او ویښتان لنډول مسجد حرام ته تر داخلېدو، طواف او سعی کولو وروسته کیږي. نو لکه څنګه چې هلته مطلب دا دی چې مسجد حرام ته تر داخلېدلو، طواف او سعی کولو وروسته به سر خریست یا به ویښتان لنډوئ، نو دلته هم مطلب دغسې دی چې دې ښار ته تر ننوتلو وروسته به هلته سجده کوئ. دوی هغه وینا عملي نه کړه، نو د دغه ناشکرۍ په وجه الله تعالی دوی ته عذاب ورکړ او 40 کاله یې لالهانده کړل. دا په سورة مائده 21 آیات کې تر 26 پورې دا خبره یاده شوې ده. هلته موسی علیه السلام دوی ته وایي
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ای زما قومه دا سپېڅلې مځکې ته داخل سي چې الله تاسو ته لیکلې ده، او پر خپلو شاګانو مه اوړئ، کنئ نو بیا به زیانمن وګرځئ. قالوا یا موسی ان فیها قوما جبارین. دوی ویل ای موسی په هغه کې یو زورور قوم دی. وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، او موږ به هیڅکله ور داخل نسو تر څو چې دوی له هغه څخه وځي. فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. که دوی خپله ځینې ووځي بیا موږ دې ته جوړ یو چې ور داخل شو. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. دوو خلکو د هغو خلکو له جملې چې ویرېدل او پر دوی دوو الله انعام کړی و، دې دوو کسانو وویل ادخلوا عليهم الباب. دوی ته پر دا دروازې ور ننوځئ، د دوی پر دوی باندې دا دروازې ته ور ننوځئ. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. مجرد چې دا دروازې ته ننوتلست تاسو پر غالبیږئ. وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. او پر الله ځانونه وسپارئ که تاسو ایمان لرونکي یاست. قالوا یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. دوی ویل ای موسی موږ به هیڅکله دې ښار ته داخل نشو تر څو چې دوی په هغه کې. فاذهب انت وربك فقاتلا. نو ولاړ شه ته او ستا څښتن تاسو وجنګېږئ. انا هاهنا قاعدون. موږ دلته ناست. قال ربي اني لا املك الا نفسي واخي. موسی علیه السلام ویل چې ای زما ربه زه بل څوک په اختیار کې نه لرم پرته له خپل ځان او له خپل ورور. فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. نو ته بیلتون راولې زموږ او د دې بې امرې کوونکي قوم ترمنځ. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. الله ویل چې دا مځکه پر دوی باندې 40 کاله منع ده. یتیهون فی الارض. په داسې حال کې چې دوی په مځکه کې لالهاندې وي. فلا تأس على القوم الفاسقین. نو پر دا بې امرې کوونکي قوم مه غمجن کېږه. نو دلته دغه ځای ته اشاره ده، همدغه مسله یادوي. او دا په حقیقت کې لکه څنګه چې دغه یو شمېر مفسرینو ویلي دي، دا جملې څخه امام رازي و، قرطبي و، او دا تحریر و تنویر والا ابن عاشور، چې دا هم په حقیقت کې د نعمت یادول دي. خو دوی دا نعمت چې څنګه الله ورته ویلي و هغسې عمل ونه کړ، نو هغه نعمت دوی ته په عذاب بدل شو. یعنې په حقیقت کې دا هم نعمت و. نو د دې څخه دا درس اخیستل کېږي چې د الله نعمت سم نه کارول او د الله له فرصتونو څخه سمه ګټه نه اخیستل، دا بیا په عذاب بدلېږي. لکه څنګه چې سورة ابراهیم 1 آیات وایي وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. چې کله ستاسو رب اعلان وکړ که مو زما د نعمتونو شکر وایستئ نو نعمتونه به نور هم در زیاتوم، او که مو ناشکري وکړه نو یقینا زما عذاب هرومرو سخت دی.